أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا پر هغه موضوع څخه غور کړی دی چې له موسی نه وروسته د بني اسرائیلو مشرانو ته پیښه شوې وه. هغو خپل پیغمبر ته وویل زموږ لپاره یو باچا وټاکه تر څو چې موږ د الله په لار کې جنګ وکړو. پیغمبر پوښتنه وکړه بیا خو به داسې نه وي چې تاسې ته د جنګېدو امر وشي او تاسې ونه جنګېږئ. هغو ځواب ورکړ نه خیر، دا څنګه کیدای شي چې موږ د خدای په لار کې ونه جنګېږو په داسې حال کې چې موږ له خپلو کورونو څخه ایستل شوي یو او زموږ اهل و عیال له موږ څخه بیل کړی شوی دی. خو کله چې هغو ته د جنګېدو امر وشو نو له یو لږ شمیر نه پرته نور ټول په شا لاړل او الله د هغو هر یو تیری کوونکی پیژني. د هغو پیغمبر هغو ته وویل چې الله طالوت ستاسې پادشاه ټاکلی دی. د دې خبرې په اورېدو هغوی وویل هغه څنګه پر موږ باندې د پاچا کېدو استحقاق ومونده؟ د هغه په پرتله موږ د پاچاهۍ زیات وړ یو او هغه ته په مال کې پراخوالی نه دی ورکړی شوی. پیغمبر ځواب ورکړ الله پر تاسې همغه غوره کړی دی او هغه ته روحي او جسمي دواړه ډوله پراخ اهلیت وربښلی دی او الله واکمن دی چاته چې خوښه شي خپل ملک ورکوي. خدای سره ډیره پراخي ده او هر څه باندې عالم دی. په دې سربیره د هغو پیغمبر هغو ته دا هم وښودله چې د خدای له لوري د باچا په توګه د هغه د ټاکل کېدو نښانه دا ده چې د هغه په زمانه کې به هغه صندوق تاسې ته بیا راشي چې په هغه کې ستاسې د رب له لوري ستاسې لپاره د ډاډګیرنې وسایل دي چې په هغه کې د موسی د کورنۍ او د هارون د کورنۍ موروثي مقدسات دي او هغه چې په رښتیا یې راوړي. که تاسې مؤمنان یې نو دا ستاسې لپاره ډیره ستره نښانه ده. بیا چې کله طالوت له لښکر سره وخوځېده نو ویې ویل پر یو سیند باندې د الله له لوري پر تاسې ازمویښت کېدونکی دی. څوک چې د هغه اوبه وڅښي هغه زما ملګری نه دی. زما ملګری یوازې هغه څوک دی چې پر هغو خپله تنده ماته نه کړي. هو که څوک یوه نیمه لپه وڅښي نو ودې څښي، خو پرته له یو واړه ټولګي نه نور ټول له هغه سیند نه خړوبه شول. بیا چې کله طالوت او ورسره ملګري مسلمانان له سیند نه پورې وتل وړاندې لاړل نو هغو طالوت ته وویل چې نن په موږ کې د جالوت او د هغه له لښکرو سره د مقابلې وس نشته. خو د چا چې په دې باور و چې یوه ورځ له خدای سره یو ځای کېدونکي دي هغو وویل ډېر ځله داسې شوي دي چې یو وړوکی ټولګی د الله په امر پر یوې لویې ډلې برلاس شوی دی. الله د صبر کوونکو ملګری دی. او کله چې هغوی د جالوت او د هغه د لښکرو مقابلې ته ووتل نو یې دعا وکړه ای زموږ ربه موږ ته صبر راکړه، زموږ قدمونه ټینګ کړه او پر دې کافره ډله موږ برلاسي کړه. په پای کې د الله په امر هغو کافران وزغلول او داود جالوت وواژه او الله هغه ته سلطنت او حکمت ور په برخه کړ او هغه څه ور زده کړل چې د الله خوښه وه. که دغه شان الله د یوې ډلې مخنیوی په بلې ډلې نه کولی نو د ځمکې نظام به ګډوډ شوی وای. خو پر نړیوالو د الله لوی فضل دی چې هغه په دغه ډول د فساد د مخنیوي لارې چارې برابروي. دا د الله آیاتونه دي چې مونږ یې سم صحیح درته اورو او ته په رښتینه توګه له هغو کسانو څخه یې چې مونږ د پیغمبرانو په حیث لیږلي دي.